لنډه کیسه. د ښار څخه لرې یو کلیوال ژوند و. فرید او سلګۍ نوي د ځوانۍ موسم ته رسېدلي وو. دواړه به څاروي ځای ته بول. یو بل باندې ډېر ګران و. تل به یې لوبې سره کولې. کلیوالو هم لیدل. رنګ رنګ خبرې به یې کولې. وخت تېرېدو. دواړه د ځوانۍ مستې زمزمې کولې. خو مینه یې انتخاب کړه. یو بل ډېر ورته ګران و. یو ورځ فرید ویل: مرور سلګۍ مې اوس په زړه کې ده، نشم ویستلی. زه له هغه سره ډېره مینه کوم. ما هم ورغبرګه کړه: ښه خبره ده، دواړه د ماشومتوب ملګري یو، جوړه مو ښکلې ده. خو فرید ویل: د هغه پلار ډېر کبرجن دی، کله به زما مینه ماته راکړي. خو ډېرې خبرې مو سره وکړې. اخر فرید ویل: زه ځم مزدوري کوم چې پیسې پیدا کړم. ما هم ورته وویل: خبره ده، لاړ شه کار وکړه. څو ورځې وروسته فرید د ایران غم لړلي هېواد ته لاړ. زه هم ورپسې خفه وم. لا ماشوم و. فرید ایران ته ورسېد او زنګ یې وکړ. ما هم پوره ډاډګیرنه ورکړه. د سلګۍ پوښتنه یې وکړه. ما ویل: ښه ده. سلګۍ به هم ما نه پوښتنه کوله چې فرید څنګه دی، زنګ کوي که نه. هغې ته مې هم د فرید ښې خبرې کولې. خو دوی جدایي نه شوی زغملی. هره ورځ به دواړو زما نه د یو بل پوښتنه کوله. فرید هلته ایران کې اوسېد. د ګاونډي کور غلو وهلی و او فرید یې نیولی و چې دې کې ستا لاس دی. فرید زنداني شو. څه موده وشوه، زنګ یې نه کولو. سلګۍ هم ډېره وارخطا وه چې څه چل دی. خو ما به ډاډ ورکولو چې هېڅ نشته. اخر زه هم ورغلم ایران ته. خبر شوم چې بندي دی. خو د ملاقات ورځ مې پیدا کړه. ورغلم. فرید دومره خوشحاله شو لکه سلګۍ چې مې وروستلې وي. یو ساعت مو یو بل په غېږ کې سره نیولي وو. کېناستو، قیسې مو شروع کړې. د سلګۍ ډېرې پوښتنې کولې. ما هم ورته وویل: ښه ده، کوم مشکل تر اوسه نه و. فرید ویل چې ډېر ګډوډ خوبونه وینم، هسې نه چې سلګۍ له لاسه ورکړم. ما به تسلي ورکوله چې نه، داسې به هېڅ نه کېږي. وخت ختم شو. ډېرې خبرې یې راته وکړې. کله چې اتاق ته راغلم، ورور ته مې زنګ وکړه چې سلګۍ دې ولیده. ما ته زنګ وکړه. سلګۍ سره هم وغږېدم. هغې ته مې درواغ ویل چې هغه بل ځای ته تللی، هلته موبایل کار نه کوي. سلګۍ خوشحاله شو. خو ویل یې چې فرید ته ووایه چې زه ژر راځه، بې صبره یم. ما هم ښه وکړه. د فرید 4 میاشتې زندان کې تېرې شوې. زما 2 میاشتې شوې وې چې تللی وم. ورور مې زنګ وکړ چې ابو ناصر، د سلګۍ کور ته جرګه راغلې، فرید کله خلاصېږي زندان نه؟ ما ویل 2 میاشتې وروسته محکمه کېږي. 1 میاشت وروسته مې ورور زنګ وکړ چې سلګۍ کوژدن شوه. لړزې ونیولم. خوله راباندې راغله، خو څه مې نه شوی کولی. خبره مې پټه ساتلې وه. فرید به له زندانه زنګ کړو. ما به دروغ ورته ویل چې ښه ده. د فرید محکمه وشوه. هغه په 2 کاله باندې محکوم شو. ډېر خفه شوم. 9 میاشتې هلته وم. راغلم کور ته. فرید زندان کې پاتې شو. کور ته ورسېدم. جوړ په خیر مې وکړل. 1 ساعت وشو. لاړم د سلګۍ کور خواته. هلته مې څو دورې وکړې. سلګۍ راووته او ډېره خوشحاله شوه. ویل یې: فرید څه وخت راځي؟ څه ویل؟ سلګۍ ته مې وویل چې هغه 2 کاله زنداني شو. ټوله قصه مې ورته وکړه. سلګۍ ژړا نیولې. اوښکې یې لکه ملغلرې څڅېدې. هغه ویل: زه هم کوژدن شوم، خو واده به نه شم، واده کوم. او لاړه. وخت تېرېدو. کال پوره شو. د سلګۍ د واده خبرې روانې شوې. سلګۍ به راته ویل چې فرید ته ووایه ډېر یادېدلې، ډېر درته انتظار وم. د واده خبره وشوه. 10 ورځې وروسته واده دی. سلګۍ ناوخته راغله. زموږ کور ته وارخطا وه. ویل یې: ابو ناصر، دا لیک در سره واخله. زه بیا نشم کولی چې تا سره ووینم. خو فرید ته زما له طرف نه ته بښنه وغواړه. سلګۍ ژړل او لاړه. زما هم زړه بد شو چې عجیبه ده، مینه کوي خو خبر نه دی چې دردونه لري. مینه کوونکي لیوني دي. دوی ته دروغ مه وایي. ابو ناصر مسافر. شپه تېره شوه. ورځ هم بېګا شوه. تر ډېره ویښ وم. دروازه وټکېده. ورغلم. د سلګۍ پلار ویل یې: زما لور له بامه وغورځېده او ژوند یې راته وبخښلو.
په زړه مې لړزه راغله، وجود مې خوله شو، عقل مې کار پرېښود. حیران وم څه اورم، ویې ویل مور ته دې ووایه چې راشي. مور مې ورولېږله. زه لکه لیونی له کوره لرې لاړم. هلته مې په چیغو چیغو وژړل. تر سهاره هلته بیرون پاتې شوم. سهار اذان وشو، مسجد ته لاړم. خلک راټول شوي وو. د سلګۍ له کوره د ژړا آوازونه اورم. هر څه وشول. سلګۍ مو د تورو خاورو میلمنه کړله. زه هم څو ورځې وروسته له کلي لاړم. څو ورځې مخکې خبر شوم چې فرید راغلی. له کلیوالو څخه مې پوښتنه وکړه فرید څنګه دی، ښه خو به وي، څه وایي؟ کلیوالو هم راغبرګه کړه فرید لیونی شوی دی. کله چې راغی خبر نه و، خو د ورځې وروسته خبر شو. ډېر یې وژړل. د سلګۍ له پلار سره یې جنګ وکړ. ډېر خفه و. یوه هفته نه وه شوې، لیونتوب ورباندې راغی. اوس هم ډاکټرانو ته بیولی دی. ما هم هغه خط چې سلګۍ راکړی و خلاص مې کړ. لیکلي وه ته چېرته یې ای ژونده، چېرته یې، چېرته تللی یې؟ ای زما زړګیه څه وخت به راشې؟ ای زما خندا ولې مې په شونډو نه راځې؟ ای زما خوبه، زما سترګې ستا انتظار کوي. ای زړه نه لرې، درد نه کوي، ځینې نه یادېږم. ای راشه ژوند نیمګړی دی. ډېر مې یادېږي ستا سلګۍ، ستا لیونۍ ده. ستا یادونو ډېره وځورولم. ستا غمونه مې وینه رانه خوري. ستا جدایي مې ناهیلې کوي چې ته نه راځې. بیا هم ډېره انتظار کوم تر هغه چې ساه مې په وجود کې وي. ستا په نوم یم. ای که کومه غلطي رانه وشوه ما مه ملامتوه. څه چې زه کوم ستا په خاطر یې کوم. زه د بل په نوم شوی وم، خو ستا په نوم ژوند کولو. خفه نه شې، ستا غم ډېر زورور دی. ستا جدایي نشم زغملی. فریده ستا او د ابونصر ملګری دی، لاس یې پرې نږدې. ستا ورور دی. تاسې ته ښه ژوند غواړم. زما نن آخري شپه د ژوند ده. یوه سبا ورځ هم ستا انتظار کوم. راشه راشه او راشه. ما مه وژنه، ما ته ژوند راکړه. ای ژوند راشه، ژوند راکړه. خو افسوس چې فرید زنداني و، اوس لیونی شو.